په رمضان کې لس مهم کارونه مونږه نن نهمه ویډیو ثبتو. په دې لړۍ کې نن نهمه ویډیو ده. نهمه ویډیو د دې موضوع هم ډیره مهمه موضوع ده چې باید مونږ تاسو په رمضان کې زده کو او عمل ورباندې وکړو. او هغه موضوع نه ده مګر د څه شي موضوع ده؟ د معاملاتو تصفیه. صحیح شو؟ د معاملاتو تصفیه ډیره زیاته مهمه موضوع. موږ تاسو خو ماشاءالله په تراویح کې په ختمونو کې او په منځونو کې تکړه یو. روژې هم مسلمانان نیسي خو چې پاتې راغلي یو متاسفانه په دقه کې پاتې راغلي یو. صحیح شوه؟ چې پاتې راغلي یو او چې ناکامه یو او چې خراب شوي یو نو په دغه موضوع کې خراب شوي. ماشاءالله خلک به وینئ ښه خلک دي، پوه خلک دي، تقواداره دي، عبادتونه په خپل وخت کوي او جمع ته هم ځي، نور هم ښه کارونه کوي، خو چې پیسې دې ورته ورکړې که نه بس بیا نو پسې منډې وهه، په پیسو کې پاتې دي، پردي حقونه خوري، حرام مال خوري او چې چاته خو دې قرض ورکړه که نه بس بیا پسې منډې وهه نو لیونی به دې کړي. دومره به پسې ستړی شي چې له هغه خپلې ښېګڼې کولو سره به بیا پښیمانه شي چې ولې مې دې سړي ته دې انسان ته دې مسلمان ته قرض ورکړی. بشمیره ډیر زیات خلک مونږ د پیغامونه رالیږي او خپله مونږ په دې ټولنه کې لیدلي دي، ځکه په همدې ټولنه کې ژوند کوو. داسې خلک دي چې چاته یې پیسې ورکړي دي په غم ورسره پاتې دي، اصلا ورسره دا فکر هغه سره نشته چې دا پردی حق ده او دا ورکول غواړي، دا پردی حق ده او دا زما نه دي، دا پیسې دا د بل چا دي، دا د هغه مسلمان دي راکړی ده. ځینې خلک منکریږي، ځینې خلک ورباندې سترګې پټوي، ځینې خلک ورباندې ځان ناګاره اچوي، ځینې خلک بهانې کوي. بیخي سړی حیران شي لکه دا چې اصلا زمونږ استاسو د دین یو برخه دی. والله چې وګورې دې ټولنې ته که نه سخت سړی خفه کېږي او سړی حق حیرانېږي. لکه د معاملاتو تصفیه کول، پردی حق بل ته ورکول، لکه اصلا چې یو اسلامي او دینی موضوع نه وي. دا چې تر عباداتو هم معاملات زمونږ استاسو مهم دي. صحیح شوه؟ ځکه عبادات دا د الله جل جلاله حق ده. روژه، زکات او المنس، حج دی الله جل جلاله حقوق دي. که چېرته موږ تاسو وکړو خو الله به پې اجر راکوي، غاړې به مو آزاده شي. خو که ومو نه کړل نو الله جل جلاله به ورباندې سزا راکړي. که یې خوښه شي نو الله به راته معاف کړي، دا خپل حق. صحیح شوه؟ او الله جل جلاله موږ ته بخښنه وکړي، جنت ته به لاړ شو. خو دا حق د معاملاتو تصفیه او پردي حقوق، صحیح شوه؟ پردی حق دا نه معاف کېدونکی ده. پردی حق نه معاف کېدونکی ده، تاسو ته بهتره معلومه ده. صحیح شوه؟ اسلام کې د بل چا حقوق، د بل چا پیسې دا نه معاف کېږي. نو دا واضحه خبره شوه چې ډیر زیات مهم دي د معاملاتو تصفیه. زمونږ استاسو په دین کې، زمونږ استاسو په اسلام کې ډیره زیاته مهمه ده. راځئ چې په رمضان کې سږکال انشاءالله دا زده کړو او د خپل معاملات تصفیه کړو. په دې کې زه تاسو ته درې مهمې خبرې کول غواړم. اولنۍ مهمه خبره دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کل المسلم علی المسلم حرام. د مسلمان هر څه په بل مسلمان باندې حرام دي. یو مسلمان ته د بل مسلمان هر یو شی حرام دی. صحیح شوه؟ په هیڅ وجه هم یو مسلمان ته جایز نه دی چې د بل مسلمان هغه که هر حق وي ویخوري. نبی علیه الصلاة والسلام مثال ورکوي دمه بل وماله. د مسلمان وژل حرام دی. لکه څرنګه چې وژل حرام دی دغه رقم د مسلمان مال خوړل هم حرام دی. لکه څنګه چې مال خوړل حرام دی دغه رقم یې د هغه ناموس تر پښو لاندې کول یا هغه بې عزته کول یا ناموس ته صدمه رسول، ضرر رسول، دغه رقم هغه هم حرام دی. په یاد ولرئ د بل مسلمان پیسې خوړل او په جب کې اچول او په هغه باندې سترګې پټول یا ځان ناګار اچول یا بهانې کول دا ټول حرام دي او ناجایز دي. لکه څرنګه چې د مسلمان وژل حرام دي دغه رقم د مسلمان مال خوړل حرام دي. دلته اوس ګوره په مال کې یو افغانۍ 2000 یو لک نه راځي چې هر څومره وي، که لږ وي او که ډېر وي، خو چې د مسلمان مال در سره و نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا ټول په تا باندې حرام ده
او د دې به تاسو سره حساب او کتاب کیږي. اوس چې یو نفر په دې خبره باندې پوه شي او په دې خبره باندې نبی علیه الصلاة والسلام د دې ایمان وي، هغه هیڅ وخت کې هم پردی مال نه خوري. تا ته خو د الله بنده اسلام ویل دی چې تا باندې د بل مسلمان مال خوړل حرام دی، بیا ته څنګه په هغه باندې سترګې پټې؟ ښه سره پیسې شته دي، خو یو چا سره چې پیسې نه وي که نه، او پردی قرض ور باندې وي یا بل چا نه پیسې اخیستي یا الله مکلب پټې کړي یا په بهانو ترې نه اخیستي، په چلو ولې ترې اخیستي، خو چې نه در سره چې ته کلک اراده عزم او قصد کړی وي چې دا پیسې کله ماته لاس ته راشي زه ورکوم او کوشش هم کوي د هغه لپاره، خو مشکل نشته. خو دا چې تا سره ښې پیسې او بیا هم پردی مال نه ورکې، دا ښکاره دلیل ده چې ته ګوره رښتینی مؤمن نه یې. رښتینی مؤمن څوک ده؟ رښتینی مؤمن هغه ده چې دی پردی مال ته غل نه وي. رښتینی مؤمن هغه ده چې په معاملاتو کې دی پاک راشي. رښتینی مؤمن دې ته وایي. رښتینی مؤمن دې ته نه وایي چې دی په منځه کې پروژه کې مخکې وي، دا خو هر څوک کوي، خو رښتینی مؤمن هغه ده چې د هغه معاملات تصفیوي، هغه حلال او حرام وپېژني، دا ووایي چې دا پیسې زما سره په جیب کې پرتې دا زما دي او په دې جیب کې چې پرتې دغه د بل چا دي، دا د پردی حق ده، دا د بل الله جل جلاله هغه ته ورکړی ده، ما ته یې نه ده راکړی. صحیح شوه؟ زمونږ ستاسو ایمان چې معلومیږي، ایمان دا په کوم ځای کې معلومیږي؟ دا په پیسو کې معلومیږي. زمونږ ستاسو ایمان دا په ډالرو کې معلومیږي، زمونږ ستاسو ایمان دا په تومنو کې، په کلدارو کې، په افغانیو کې، په دې کې معلومیږي، په ریالو کې معلومیږي چې پردی مال بل چاته بیرته سپاري او کې نه سپاري او که ځان دې پې غلی کړی. صحیح شوه؟ زمونږ ستاسو ایمان په جماعت کې نه معلومیږي، زمونږ ستاسو ایمان دا په کاروبار کې معلومیږي. که یو مسلمان په رښتیا او په واقعیت سره په کاروبار کې رښتینی وي، دا واقعا دلیل ده چې دی مؤمن ده. خو که دلته حلال او حرام خپل حق او پردی حق نه پیژنده، دا ښکاره دلیل ده چې د په زړه کې ایمان نه ده راغلی. ځکه تا ته خو اسلام ښکاره ویلی دی که نه چې د بل مسلمان مال وروره د باندې حرام ده او په دې اړه باندې به ته د قیامت په ورځ باندې حساب و کتاب ورکوې. د قیامت په ورځ به حساب و کتاب ورکوې. څنګه بیا ته راجګېږې او دې باندې سترګې پټې، څنګه راجګېږې او ځان پې غلی کوې؟ دا په دې ښکاره دلیل ده چې ته په دې خبرو باندې باور او ایمان نه لرې، دا ایمان دې زړه ته نه ده کته شوی. د دې په خاطر باندې ای مسلمانه، د بل چا پیسې، د بل چا مال دا په تا باندې داسې حرام ده لکه د هغه وینه تویول چې څرنګه په تا باندې حرام دي. صحیح شوه؟ دا اولنۍ مهمه خبره وه. دویمه مهمه خبره، نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل صحابو نه دا مهم سوال کړی، پوښتنه دې نه کړې. صحابه فرمایي وایي نبی علیه الصلاة والسلام مونږ ته دا پوښتنه له مونږ نه وکړه، اتدرون من المفلس؟ آیا تاسو پوهېږئ چې خوار څوک ده؟ صحیح شوه که نه؟ خوار تاسې چاته وایئ؟ صحابه کرامو جواب ورکړ، وایي مونږ هغه چاته خوار وایو چې هغه سره پیسې نه وي. صحیح شوه؟ غریب وي، پیسې نشته ورسره، غریب وي، بیچاره وي، مونږ هغه ته څنګه خوار ورته وایو، خوار وزار. صحیح شوه که نه؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته نه، حقیقی مفلس، حقیقی خوار انسان، حقیقی ذلیل انسان هغه ده چې د قیامت په ورځ باندې راشي، راغی سړی، راغی مسلمان ده ماشاءالله، چې ګوري له ده سره منځونه را روان دي او ورسره روژې را روانې دي، په ژوند کې زکاتونه ورکړي وي، ښه ماشاءالله دا خو ټول ښه کارونه دي، دا له ځان سره راوړل، خو بل طرف ته یې څه کړي دي؟ بل طرف ته پردی حق ور باندې پاتې ده. پردی حق دا نه ده ورکړی، په ده باندې د خلکو پیسې پاتې دي، دی قرضدار او پیسې ښه ورکولی شوې، قرض یې ورکولی شو، خو نه یې ده ورکړی. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په ده باندې پردی حق پاتې ده، نو هغه د چا حق چې ور باندې پاتې ده هغه به راځي او له ده نه به دا زکاتونه اخلي، راځي به له ده نه به دا منځونه اخلي، راځي به او له ده نه به دا څه شی اخلي، دا روژې چې د نیولي دي، دا عبادتونه چې د کړي ثوابونه، دا به له ده نه اخلي. ځکه د قیامت په ورځ باندې خو هلته ډالر نه چلیږي که نه، هلته ډالر نه چلیږي، هلته افغانۍ نه چلیږي. صحیح شوه؟ هلته نور پیسې، طلا، سره زر، سپین زر هېڅ هم نه چلیږي. ته مجبور یې چې د دې ډالرو په مقابل کې څه شی ورکړې؟ نیک عبادتونه ورکړي. ته مجبور یې چې نیک عمل ورکړي، د خپل عمل تا سره ده که نه، هلته خو تا سره بل څه نشته.
نیک عملونه دي دا به ته مجبور یې چې هغه ته به ورکې. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د خلکو مال خوړلی نو په دې مقابل کې به دی هغه نیک عملونه هغوی ته ورکوي. داسې یو وخت به راشي چې دا نیک عملونه څنګه شو، دا ختم شو نیک عمل نور نشته ورسره، هلته د خلکو ورباندې نور هم پیسې پاتې دي. نو څه به کېږي؟ هغه خلکو ګناهونه کړي، دا ګناهونه په ده باندې ور واچوي. دا د حل لاره ده، بل د حل لاره خو نشته. عقل هم دا وایي، منطق هم دا وایي، اسلام هم دا وایي. نو د هغه سړي ګناهونه په تا باندې اچول کېږي، ګناهونه یې د باندې واچول. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې آخري د ده انجام څه شی شو؟ اخیره چیرته لاړه؟ اخر کې به دی چیرته ځي؟ اور ته به ځي، جهنم ته به ځي، دوزخ ته. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته نجات راکړي. پیسې د باندې پاتې وې، پردی حق د باندې پاتې و، آخري انجام دې چیرته شو؟ لاړې جهنم ته ورسېد. دومره حساسه او مهمه خبره تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اسلام کې شهید څومره لوړ مقام لري، خو حتی سبحان الله شهید ته هم دغه پردی حق، دغه پیسې دا نه معاف کېږي. یغفر للشهید کل ذنب، په آثارو کې راځي چې شهید ته ټول ګناهونه معاف کېږي، خو دا حق، دا پردی حق ګوره نه معاف کېږي. سره د لوړ مقامه بیا هم په هغه باندې دا پردی حق پاتې. نو ای مسلمانه، ته غواړې چې د قیامت پر ورځ ټول عملونه دې برباد شي؟ که ته غواړې چې دغه روژې له لاسه ورکې، منځونه له لاسه ورکې، کوم استغفار او تلاوتونه او خیریه کارونه چې کړي، که ته غواړې چې دا ټول له لاسه ورکې، نو بس بیا صحیح ده، نور هم دا جیب کلک ونیسه. ګوره چې پردی حق ورنه کړي، نور هم ځان غلی کړه، نور هم ځان پټکۍ ووهه، نور هم ځان بې پروا کړه، بس صحیح ده. د قیامت په ورځ باندې به خالي لاس ولاړې به. زمونږ خو فقط بیانو او تاسو ته وضاحت، نور تاسو خپل کار چې آخرت دې جوړول غواړي او که آخرت دې بربادول غواړي. آخرنی مهم کار په دې باب کې هغه دا ده چې د دغو معاملات او د دغه پردي حق له وجې نه، دا پردی حق په موږ تاسو پاتې وي، د دغه وجې نه زمونږ ستاسو څه کېږي؟ زمونږ ستاسو عبادتونه، زمونږ ستاسو دعاګانې دا بې کیفیته کېږي. د دې فقط یو ظاهري ډانچه پاتې کېږي، ظاهري ډانچه، صحیح شوه؟ د دې فقط یو ظاهري ډانچه پاتې کېږي. لکه تاسو به چېرته روبوټ لیدلی وي، تاسو به چېرته یو مجسمه لیدلی وي چې فقط د هډوکو نه جوړه شوي، نور هېڅ هم نه وي، نه پکې روح وي او نه په هغې کې حرکت وي او نه په هغې کې انرژي وي، هېڅ هم نشته. صحیح شوه؟ ډانچه به مو لیدلې چېرته، بوت به مو لیدلی چېرته. که چېرته مونږ تاسو باندې پردی حق پاتې وي، نو زمونږ ستاسو چې څومره عبادتونه دي هغه بې کیفیته دي، بې ارزښته دي او بې معنا دي. څه فایده لري چې ته الله ته د لاسونه جګ کړي چې الله ته ماته حلال رزق راکړه، بل طرف ته در باندې د خلکو حق پاتې ده، بل طرف ته تا په زور خپل ځان حرام خور کړی ده، بل طرف ته ته په خپل لاس باندې حرام خوري، بیا له الله نه غواړه چې الله ماته حلال رزق راکړه. دا کوم منطق ده؟ کوم عقل ده؟ صحیح شوه؟ ځان ته مسلمان وای خو خوري پردی حق. په آخرت دی ایمان نشته، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې خبرو دی ایمان نشته. که څنګه هغه د قیامت ورځ خو خامخا را روانه ده او ته ښه په دې باندې یقیني چې دا ټول عملونه به زما بیرته د دغه پردي حق له وجې نه ختمیږي. صحیح شوه؟ لکه څنګه چې مالګه اوبو سره ختمیږي، دغه رقم به زما دغه ټول عملونه ختم شي، خالي لاس خوار او زار به ولاړ یم، خو بیا هم ته پردی حق نه ورکړي. دا په دې معنا ده چې تا په دې خبرو باندې باور او یقین نشته، دا ایمان دې زړه ته نه ده کته شوی. که کته شوی وای نن دې والله که د بل چا حق خوړلی وای، خو چې پردی حق خوري، دا مال الله جل جلاله هغه ته ورکړی، تا ترې نه درکړی. نو ته ولې د الله جل جلاله په تقسیم باندې بیا اعتراض کوې؟ ته ولې د الله جل جلاله په تقسیم باندې خفه کېږي؟ خو تا ته هم الله جل جلاله مال درکوي، روزي درکوي، ته خپل کوشش کوه، هله زله کوه، انشاءالله تا ته به الله جل جلاله له هغه نه هم زیات مال درکړي. ګورئ، نو زموږ استاسو په منځ کې یوه خبره مشهوره ده، وایي پردی حق مونږ پسې نه ځي. صحیح شوه که نه؟ پردی حق مونږ پسې، دا ډېره مهمه او ښه خبره ده، مونږ پسې نه ځي. په خپله باندې تجربه کړئ، فکر وکړئ چې څومره پردی حق خورې که نه او پردي حق باندې ځان غلی کې، په همدومره اندازه به ته له ستونزو، له جنجالونو، له غمونو سره لاس وګرېوانې خلاصېدی نه شي. دا ستا سزا ده په دې دنیا کې. په آخرت کې څه فکر کړي؟ په آخرت کې به له کومو سزاګانو سره بیا مخامخ کېږي. په دې دنیا کې چې ته پردی حق خورې او حرام خورې،
لاس او ګریوان به له مرزونو سره، لاس او ګریوان به په غمونو سره، لاس او ګریوان به جنجالونو سره، حتی په خپل کور کې نشي خلاصېدلی. لاس او ګریوان به له غلو سره نور خلک به الله جل جلاله په تا باندې مسلط کړي چې دغه مال درنه په یوه طریقه باندې ویسي، خو ته پوهېږې نه. نو پردی مال، پردی حق، پردی پیسې ګورې موږ تاسو پسې نه په دې دنیا کې ځي نه په آخرت کې. دا هغه عاجل عذاب ده چې الله جل جلاله په موږ تاسو باندې راولي، او د آخرت عذاب خو بیا ډیر سخت ده. نبی علیه السلام په دغه دریمه مهمه خبره کې نبی علیه السلام فرمایي وای یو نفر ده ډیر غریب ده، په بد حال ده، بیچاره ده. الله جل جلاله ته لاسونه ذکي چې یا الله یا الله یا دعاګانې کوي، خو دا دعاګانې الله جل جلاله نه اوري، اصلا قبلې نه. صحیح شوه؟ الله جل جلاله یې ردوي، هېڅ اهمیت ورته نه ورکوي. په کار خو دا وه چې دغه بیچاره د دې مظلوم انسان دعا الله قبله کړې وای، ځکه ډېر بیچاره ده، وضعیت یې خراب ده، غریب ده. په کار خو دا ده چې باید الله د دعا د قبله کړې وای، خو ولې الله نه قبلوي؟ ځکه نبي علیه السلام فرمایي مفهوم د حدیث دا ده چې دا حرام خور ده، دا انسان د هر څه د حرامو نه راغلی. دغه بچي چې ته نن پردی مال ور باندې خورې که نه، په یاد ولره والله که دا بچي سبا ته ستا په دې دنیا کې هم په درد ولګي او په آخرت کې هم. هغوی مجرم نه دي، نه هغوی ګناهګار دي، خو چې تی ورته راوړې ته ګناهګار دي. د بل چا په خاطر باندې ځان دوزخ ته مه خطا کوئ مسلمان، له عقل نه کار واخله، له عقل نه کار. مهمه خبره د دې ټول درس خلاصه او لنډیز دا شو چې راځئ سږ کال په رمضان کې موږ تاسو دا مهم کار وکړو، او هغه دا ده چې د خپلو معاملاتو تصفیه وکړو. لکه څرنګه چې د الله جل جلاله دا حکم منو چې روژه نیسو، راځئ دا حکم یې هم ومنو چې تاسو پردی مالونه مه خورئ. الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ای مؤمنان تاسو د په خپل منځ کې د یو بل مالونه په ناروا او په غلطه طریقه باندې مه خورئ. دا دی الله جل جلاله خبره ده. څنګه مونږ دی الله جل جلاله یو خبره منو چې روژه ونیسئ، بل خبره منو مونځ وکئ، بل خبره منو مونږ ښه کارونه وکئ په رمضان کې، بد کارونه مه کوئ. خو دغه خبرې بیا نه منو. ولې نه منو؟ مه ویرېږئ. لکه هغه لوی رب چې تی پیدا کړی هغه ته د خامخا روزي درکوي. په دې مه ویرېږه چې پردی مال به ورکم بس زما مال به کم شي، پیسې به کم شي. دا د هغه مال د هغه ته الله ورکړی ده، بیرته یې ورته واپس کړه، نر غوندې ورته واپس کړه، تکړه شه، کلک مسلمان شه. هغه لوی رب چې تی پیدا کړی هغه ته روزي هم درکوي. نو تشویش مه کوئ او پردی مالونه بیرته واپس کړئ. دغه مهم کار ده چې موږ تاسو باید په رمضان کې زده کړو سږ او د خلکو او د خپلو زمونږ او د خلکو ترمنځ چې د کوم معاملات دي، که هر څومره معاملات وي، کوشش وکړئ انشاءالله چې هغه ټول تصفیه کړئ، د خپل لوی رب په خاطر باندې تصفیه کړئ. الله جل جلاله به په دنیا او آخرت کې انشاءالله هم عزت درکوي، هم به خوشحالي درکوي، او هم به پراخ رزق درکوي. الله جل جلاله دې اول ماته به تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله.